عمر دومره مهم دی الله رب العالمین قسم کړی دی چې الله وایي دی انسانانو د عمر عبس تیر شه هغه خلق په تاوان کې دي چې عمر عبس تیر شه الله وایي والعصر ان الانسان لفی خسر الله وایي زما د قسم په زمانہ باندې په مازیګر باندې چې انسان په تاوان کې د زمانه ته اسی تیر شو انسان تاوانو په زمانه کې ولیکن د تاوان نه څوک بچ دي هغه خلق چې ایمان وروړو عمل صالح وکړو او یو بل ته وصیت په صبر او په حق باندې وصیتونه کوي یو بل ته دا خلق د تاوان نه بچ دي نو ټول خلق په تاوان کې دي نو انسانانو په دې عمر کې تاوان وکړو الله وجه تاوان وکړو ولیکن هغه خلق بچ دي چې په دې عمر کې نیک عمل وکړو صحابه چې بکل به یو بل سره مخامخ شو نو سوره العصر به یو بل ته ویو ځکه په دې کې یو غټ حکمت پروت دی چې څوک به پوه شي په دې باندې الله وی انسان په تاوان کې دی خو لیکن هغه انسان د تاوان نه بچ دی چې هغه نیک عمل وکړي بل ځکه الله رب العالمین وی تا جهنمین بچغه وکي په جهنم کې بچغه جهنمین وکي چې ربنا اخرجنا نعمل صالحا یلا د جهنم نه هم صرف وباسه څه لپاره نعمل صالحا چې نیک عمل وکړو د نیک عمل ارمان به انسان کوي خو لیکن مخبه نه الله وتوي چې اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله په دنیا کې مل عمر نو درکله چې تا پن اغسته وي کچیر ته انسان وای چې دا غریبۍ د وجه نه نیک عمل نشم کولای غریبۍ د وجه نه عمل نکوم نیک نو الله رب العالمین به ته دسي څوک پیش کی چې هغه ډیر غریبي او هغه د ځان الله رب العالمین راضي کړي کچیر ته انسان وای په ما باندې بیماری دا مرض ده الله رب العالمین به ته دسي څوک پیش کی د قیامت پر ورځ باندې چې هغه بیماری تیر کړي او الله رب العالمین د ځان راضي کړي نیک عمل کړي لکه ایوب علیه السلام اتلس کاله بیمارو خو لیکن سره د بیماری نه الله راضي کړ که یو انسان وای چې په ما باندې سخت دي مشکلات دي الله رب العالمین به ته دسي څوک پیش کی د قیامت پر ورځ باندې چې پاغي باندې ډیر مشکلات راغلي خو لیکن الله د ځان راضي کړي هیڅ باندې څوک به د قیامت پر ورځ نشي کولای چې الله دا له ودا هیڅ باندې د الله مخ نه چلیږي په دنیا کې الله رب العالمین پتا باندې حجت قائمي اولم نعمركم د دین کم عمر مراد د مفسرین ذکر کوي درې قولونه دي په دې کې یو قول الله دی وای چې د دې عمر نه مراد هغه د شپېتو کالو عمر دی چې کله انسان د شپېتو کالو نه وړي نو به دا باندې نشي کولای او حدیث کې دی چې اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه چې انسان شپېتو کالو ته کله ورسي نو به د انسان عذر وبانه نه چلیږي یا دویم قول لري مفسرین ذکر کوي چې اولم نعمركم د دینه مراد سلويخ کال دي چې کله د انسان سلويخ کال پوره شو نو به انسان ته عذرونه باندې نشته دی به چې نور عذرونه دا وکي ځکه سلويخ کال نه کې انسان دماغي پاخشي د انسان د عمر پوښ شي خپل ګټ او تاوان پیژنې چې یو سړی سلويخ کالو ته ورسي او بهم د دې سوچ نه کوي چې څنګه الله راضي کوم او نیک عمل وکما نو دا انسان د تاوان والا دی امام شعبی رحمه الله نه چاته پوښتنه وای چې کله انسان په ګناونو باندې رانیول کېږي او په ګناه باندې کله انسان رانیول کېږي امام شعبی رحمه الله ویلي واذا بلغت ال40 فخذ حذرك وای کله چې سلويخ کلو ته ورسېدلې بس وای دغه ټیم کې به نور خپل تاکید راونی سب به ګناه مکوا کچیر ته په سلويخ کلنې روسته تا ګناه وکړه به تعالی رب العالمین په هغه ګناه باندې رانیسي زکه کزوانی نو پسوانی کې الله رب العالمین بنده ته ډیر صبر کوي څو ته نه وای نه رانیسي خو لیکن چې د سلويخ کلو نه موړي او بهم دا ګناونه کوي نه فرمانی نه کوي نو دغه انسان به الله رانیسي او دریم قول لري مفسرین ذکر کوي چې د دې عمر نه مراد 15 کلونه دي چې کله انسان 15 کلو ته ورسېدا به د عذر او باندې د قیامت پر ورځ نشي کولای ځکه د کسان تیر شوی دي چې په 15 کلنۍ کې الله رب العالمین د ځان راضي کړي دي